قرآن کریم په سورہ مومنون آیت نمبر 6 کې والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون ومن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نن سبا باز رپاسی چې د عربی عبارت ته قرآن تلاوت نشي کولی هغه هم رګی شي په دې رویانو په دې روایتونو باندې به جرحه کوي. اگه تا ولاړ شي خپل قرآن تلاوت صحیح که بیا راځه خبرې کوه. د دې حدیثونو الله داسې حفاظت کړی رب العالمین د دې د حفاظت ذمهداري اخیستې ده. د دې ګپ نه دی د 1400 سره پاس 1400 چې د حدیثونه سره پاس 1400 کاله چې د حدیثونه داسې ساتلی شوي دي خو عرش والا حفاظت کړی. نو که چېرته یو دانه دوه ګمراه لګیا شي او د حدیثونو کې ګوتې وي او خلک پې شکیان کوي نو دا څه فرق نه کوي. ما پرون ملګرو ته او د هغې نه مخکې مې کسانو ته وویل مخکې ورځو کې پاکستان کې څه علماو سره مې خبرې کولې هغوی ته مې ګوره دا خبره دومره مه دغه کوئ چې دا یو کس اعتراض وکړو په حدیث باندې صحیح ده موږ پرې خفه کېږو خو داسې ډېر ګمراهان راغلي دي او تللي دي او د الله هغه دین هغه شان مضبوط دی او د قیامته پورې دی. د یو چا په اعتراض سره قرآن او حدیث کې څه کمی راځي؟ اعتراض خو به خلک کوي. زه تاسو دا سوال کوم چې سره پاسه 1400 کاله د دین اسلام وشو په دې سره پاسه 1400 کاله کې به چا څه اعتراضات نه کړي؟ ښه ډېر شی انګریزانو کړي دي یهودو نصاراو کړي دي هندوانو کړي سیکانو کړي مجوسو کړي ملحدینو کړي د اسلام په لباس کې نام نهاد ګمراهانو کړي دي. دغه دا مطلب نه چې او زمونږ نه دین اسلام لاړ دا موږ به خفه کیږو خو دا موږ په زړه کې دا خبره ساتلې ده چې د الله دین دا داسې نه دی چې دې باندې بلکل چې څوک اعتراض نه کوي دشمنان خو شته. ولې الله وایي يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم د دین د دشمنان الله وی غواړي دوی چې رڼا د الله مړه کړي په پوکو خپلو باندې کوشش وکړي. الله ووایي ګوره وایي دوی کوشش کوي چې دا رڼا مړه کړي. رڼا به څنګه مړه کوي؟ دا اعتراضات به کوي. خو د الله فیصله څه ده؟ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ او الله نه مني مګر دا چې دا خپله رڼا به پوره کوي او د دنیا ګوټ ګوټ ته به رسوي. نو کار به هغوی هم کوي او الله هغه رڼا پوره کوي. د هغې دپاره رجال سړي پیدا کړي دي چې هغوی د دین بیانې او وضاحت یې کوي.